دوستانو بیا هم تاسو ته رحمان اکاډمي ته ښه راغلاست وایم او وخت مو په خیر. راځئ نن د بازار موندنې په پروسه باندې بحث کوو چې کومې پروسې پکې شاملې دي او څنګه کولی شو چې بازار موندنه په صحیح او منظم پلان سره مخته یوسو. ښه، دغه یو سمپل او ماډل دی چې د مارکیټینګ پروسه پکې شامل دی چې له understand the marketplace and customers needs in advance, دغه لومړی دا دویمه ده design a customers driven marketing strategy او دریم construct an integrated marketing program that delivers superior value او څلورم build profitable relationships and create customers delight او پنځم capture value from customers to create profits and customer equality. ښه دوستانو، دغه پنځه برخې یا دغه پنځه سټیپونه دي او یا هم پروسه ده چې موږ باید په نظر کې ونیسو. لومړی باید موږ کله چې موږ بازار موندنه کوو، لومړی فیز یا لومړی اقدام زموږ باید څه شی وي کله چې موږ غواړو بازار موندنه وکړو. لومړی دا چې د بازار او مشتریان، یعنې دلته موږ څه وایو، بازار او مشتریان اړتیاوې او غوښتنې باید وپېژنو. Understand the marketplace and customers needs and wants. څه معنا؟ ګورئ، دا معلوم کړئ چې خلک څه ته اړتیا لري او څه غواړي. صحیح ده؟ یعنې تاسې خپل مشتریان وګورئ او دوی څه غواړي، څه ضرورت لري او څه شي ته دوی اړتیا لري. نو په هغه حساب باندې تاسې باید څه وکړئ، هغه محصول یا هم خپل هغه خدمات عرضه کړئ بازار ته. لکه مثال په ډول زه یو مثال تاسو ته درکوم چې سامسنګ شرکت، صحیح ده، سامسنګ شرکت هغه غواړي چې څه وکړي، څېړنه وکړي. نو خلک څنګه موبایلونه کاروي او دا معلوموي چې باید بازار کې خلک څه شی خوښوي. صحیح ده؟ نو دا په دې معلوموي چې باید کله چې زه دغه خپل محصول بازار ته وړاندې کوم، خلک څه شی خوښوي. دا دوی معلوموي چې خلک دې نتیجې ته رسېږي چې خلک اوږدمهال یا battery life of mobile، یعنې long battery life mobile and good quality camera، ښه کامره لرونکی موبایل او یا هم long driven battery life، چې هغه بیټري د موبایل ډېر وخت لپاره دغه بیټري د موبایل کار وکړي. دې ته خلک ډېر زیات ارزښت ورکوي په بازار کې. نو کله چې سامسنګ دا یې معلوم کړو، په هماغه بنیاد باندې اساس باندې څه کوي، هغه تلیفونونه هغوی پروډیوس کوي او بازار ته عرضه کوي. نو ځکه دلته کوالټي او د دې په خوا کې بیا وانټس او نیډس چې دي او د خلکو دوی ګوري او د هغه په نظر کې نیولو سره بازار ته خپل محصول وړاندې کوي. دویم design customers driven marketing strategy. ګورئ، دویم شی د مشتری په بنسټ بازار موندنې ستراتیژي طرحه کړئ. ګورئ، مشتریانو ته به ګورئ، په هماغه حساب باندې خپل ستراتیژي، بازار موندنې ستراتیژي به ته څه کوئ، ایجادوئ او جوړوئ به. دا په دې معنی چې داسې یو پلان باید جوړ کړي چې مشخص مشتریان هدف ونیسي او هغوی ته له نورو کمپیټیټرز او یا هم نور سیالان یا هم نور ستا رقیبان چې دي د هغوی ښه خدمت وړاندې کړي. دغه یو ته ستراتیژي باید جوړ کړئ تر څو چې کسټمرز یا هم او مشتریان ته ځان ته جلب کړي او ځان سره ونیسي. مثال په ډول همدغه سامسنګ بیا درته وایم چې پرېکړه کوي چې ځوانانو ته داسې یو موبایل، داسې یو تلیفون جوړ کړي چې عکس واخلي، چې عکس یې داسې یو عکس واخلي چې هدف ونیسي. نو داسې موبایل جوړوي چې ښه کامره ولري او ډیزاین یې هم سټایلي وي. صحیح ده؟ داسې یو ستراتیژي جوړوي چې ځکه که په دې بنیاد باندې دی لاړ شي، نو پوهېږي چې زما کمپیټیټرز یا هم رقیب دغه موارد په نظر کې نه نیسي او زه یې په نظر کې نیسم، او په مقابل کې زه کولی شم چې خپل پروډکټ او هغه محصول مارکیټ کپچر کړي او د خلکو توجه زیات وکړي او خپل سیل چې کړي هغه لیول یې نور هم های لیول ته یوسي، یعنې زیات کړي سیل او په مقابل کې ډېر زیات ریوینیو ترلاسه کړي. نو یعنې هدف مې په دې دی چې نو باید داسې یو ستراتیژي باید جوړ کړي چې بازار کې وګورې او
د رقیب په مقابل کې چې ته وشي کولی چې هغه ته داسې یو پلان جوړ کړي چې د هغه نه ته بهتر او ښه ستراتیژي جوړ کړي او د مشتریانو هغه فکر او مشتریانو هغه کوم خوښه چې دی د هغه په د دوی د خوښې په بنیاد باندې ته ستراتیژي جوړ کړي او هغوی ته په هماغه حساب باندې ته خپل محصول عرضه کړي او تر څو د هغوی د خوښې وړ وګرځي. بل دی دریم construct an integrated marketing program that delivers superior value. دا څه معنی وایي یو داسې یو ښه او منظم او پیاوړی بازار موندنې پلان او یا پروګرام جوړ کړي چې ښه ارزښت وړاندې کړي، ښه superior value یعنی تر ټولو ښه value وړاندې کړي بازار ته عرضه کړي. نو څه معنا دا به د ټول اړخونه کوم اړخونه لکه مثلا محصول صحیح ده هغه پروډکټ باید ښه وي، پروډکټ ښه وي، بیه باید ښه وي او د خوا کې ځای باید ښه وي او د دې سره سره باید چې کله ته ترویج کوې هغه باید ترویج مسله باید په دې کې مناسب وي چې ته ترویج یې پروموټ کوې خپل بازار کې خپل محصول دا سره ټول یو ځای کړې او ښه مارکیټینګ پروګرام ورته جوړ کړې او تر څو ښه ارزښت لرونکی او ښه کوالټي لرونکی خپل پروډکټ او محصول بازار ته وړاندې کړي. یعنې څه معنا که چېرته یو تلیفون یا هغه که سامسنګ دی او یا هم که زه به آیفون درته وایم چې کله چې آیفون څه کوي هغوی داسې یو پروګرام جوړوي چې یو مارکیټینګ او د نورو ټول اړخونه په نظر کې نیسي. هغه څنګه وایي محصول باید هغه پروډکټ باید ښه وي، کوالټي باید ښه وي، مناسب قیمت باید ولري او ښه بیه باید ولري، بیې باید ښه وي. د دې په خوا کې باید موبایل باید فزیکي شکل او آنلاین شکل باید هم د هغې مثال پلورنځای شتون ولري، مثال ځای هغه باید مناسب او ښه صحیح شکل باندې دغه مشتریانو ته عرضه شي او هلته باید تر څو چې هغوی ته ورسېږي یعنې ځای باید مناسب ځای ولري. نو باید څه شي وشي باید څنګه وکړای شي چې مثال د دې دغه د دې په خوا کې چې ترویج کې په کوم هغه کې باید مخته لاړ شي. یعنې ترویج باید په ټولنیزو رسنیو د لارې ترویج شي او یا هم د اعلانونه چې وغواړې ته مثال ټولنیزو رسنیو لارې خپل هغه پروډکټ هغه کوالټي د هر څه چې دی لري نو د ټولنیزو شبکو او یا هم ټولنیزو رسنیو د لارې اعلان ته ورسوي او دلته یو ښه ترویج رامنځته کېدلی شي. نو دغه موارد په نظر کې نیولو سره ته یو انټیګریټډ مارکیټینګ جوړوې او په مقابل کې یو ښه منظم پلان جوړوې او بالاخره ښه کوالټي او ارزښت لرونکی ویلیو ته بازار ته عرضه کوې. ښه راځم څلورم پروسه ته چې څلورمه فیز یا څلورمه پروسه باید په هغه کې باید موږ څه شی وکړو په څلورمه برخه کې build profitable relationships and create customers delight. ګورې څه وایي ښه اړیکې په دې معنی چې یعنې profitable یا ګټورې اړیکې باید شي جوړې کړي او مشتری خوښ کړي customers delight. دا په نظر کې ونیسي چې باید داسې یو کار وکړي چې باید مشتری باید خوښ کړي. تر ټولو مهم دا ده چې ته باید مشتری خوښ کړي. که چېرته تا مشتری خوښ کړي نو دلته دا د دې باعث کېږي چې ته profitable relationship جوړ کړې. صحیح ده ګټورې اړیکې ته ورسره جوړ کړې. په دې معنی که مشتری خوشحاله ونه ساتي نو تا ګټورې اړیکې نشي جوړولی. نو کله چې ته مشتری ګټورې غواړې چې مشتری خوشحاله اوسي نو د دې فایده دا ده چې تا ته بیرته راځي او یا هم د همدې ستا د ګټورې اړیکې په وسیله دغه مشتری کولی شي چې نورو ملګرو ته دوستانو ته هم ورسوي هغوی ته هم ووایي هغوی هم راځي تا ته. نو ځکه ته ښه هغه اړیکې جوړوي او د دې په خوا کې مشتری خوشحاله ساتي. صحیح ده. نو څه شی کوي مثال په ډول سامسنګ بیا تا ته یو مثال درکوم چې هغه ښه سرویس وړاندې کوي. صحیح ده ښه سرویس وړاندې کوي موبایل لپاره تازه سافټویرونه مثال دیږي او لیږي او همدا هم مشتریانو ته انعامونه ورکوي او مشتریان خوشحاله ساتي او وفادار ساتي. کله چې مشتریان وفادار او خوشحاله وساتي هغوی ته انعامونه ورکوي. مثال تلیفون دی هغه ته ورته ورکوي د دې په خوا کې ورته ګارنټي ورکوي د دې په خوا کې ورته چې 6 میاشتو کې څه مشکل راغی بېرته ته بدلولی شي نوی موبایل درته درکوم او یې سرویس نور مسایل ورته وړاندې کوي او همداشان یا مثلا سیم کارت ورسره اضافه ورکوي چې څو جی بي مثلا انټرنیټ ولري
نور ټول دغه ټول شیان چې ته په نظر کې نیسې او یا هم مثال وایي چې مثال یو تلیفون دې واخیسته که یا مثلا 3 تلیفونه دې واخیسته یو تلیفون درته مفته درکوم یا په ډسکاونټ درته درکوم یعنې دا هغه څه دي چې ته څه کوې مشتریان غواړي چې مشتري خوشحاله اوسي بیا درته راشي نو دا د دې باعث کېږي چې ته کسټمرز ډیلایټ او ورسره پروفیټبل ریلیشنشپ کریټ کې چا سره مشتریانو سره نو طبعا د هغوی بیرته راځي بیا درته راځي بیا درته راځي نو دا د دې باعث کېږي چې تا محصول بازار کې بازار ته عرضه شي او بازار یې د ځان سره ونیسي ښه بل آخري دی چې مزم دا دی چې capture value from customers to create profit and customers equity customer security ښه چې وایي له مشتریانو څخه یعنې ګټه واخلئ یا پروفیټ ترلاسه کړئ ګټه یې ترلاسه کړئ تر څو دوامداره شتمني چې کړئ ته ولرئ او د په خوا کې کسټمر سیکورټي ترلاسه کړئ دا څه معنا دا په دې معنا چې کله چې مشتري خوشحاله وي نو بیا تاسو نه بیا اخلي هغه محصول او په خوا کې تا ته نور هم ګټې رسوي یعنې مثال په ډول که چېرته په خپله اوس سامسنګ موبایلونه ته که غواړې چې مثال ته راواخلې او مشتریانو لپاره ته غواړې چې مثال مشتریان ځان سره ونیسي نو ته باید د دې کوشش وکړې چې مشتریانو وفادار وساتې صحیح ده هغه په هر څه حساب باندې چې کله ته غواړې مثال مشتریانو ته خوشحاله وساتې او وفادار وساتې نو زه دا وایم چې ارزښت اخیستل که چېرته موږ وایو صحیح ده create profit صحیح ده نو دا څه معنا لري ارزښت اخیستل له مشتریانو څخه دا په دې معنا چې تاسو مشتري له خوښې او وفادارۍ او اعتماد نه ګټه اخلئ کله چې هغوی خوښوئ هغوی وفاداري او دا تر منځته راځي نو هغوی ته ګټه اخلي نو کله چې مشتري خوشحال وي نو هغه بیا شیان اخلي بیا راځي نور ته مثال وایي دا د دې باعث کېږي چې تاسې ثابت قدم اوسئ په خپل ثابت قدم کېږي ثابت قدم چې شی کېږي ستاسې بزنس کېږي ځکه چې لانګ ټرم دلته انکم تاسو ته رامنځته کېږي نو یو ثابت عاید تاسو ته جوړوي کله چې بیا راشي مثال نورو ته وایي نور خلک راشي تا ته یعنې دا یو کسټمر اکویټي جوړوي کسټمر اکویټي په دې معنی چې دوامداره شتمني جوړوي کله چې بیا راځي نور ته وایي خلک راځي تا ته نو تا ته ډېر یو ښه مالي سرچینه جوړوي نو ټولو هغه مشتریان ارزښت چې په پیسو کې مشتریان ارزښت چې په پیسو کې یا مثال او هغوی تاسو نه خرید کوي او راتلونکي کې هغه مشتریان هم بیا پاتې کېږي تاسو سره تر اخره پورې در سره پاتې کېږي ځکه چې تا ورسره هغه کوالټي د په خوا کې ښه بیه د په خوا کې نور سرویس خدمات تا ورته وړاندې کړي او د په خوا هغه تا خوشحاله ساتلی نو کله چې خوشحاله ساته هغه تا سره پاتې کېږي تا سره چې پاتې شو نو حتی نور غواړي کله چې هغه نور راوړي نو دلته ستا هغه یو مالي سرچینه منبع چې کېږي ثابت پاتې کېږي او په مقابل کې ستا خپل هغه بزنس هم تر لانګ ټرم پورې دوامدار پاتې کېدلی شي نو درنو دوستانو دا و د مارکیټینګ پروسس او هیله ده چې ستاسې خوښې وړ ګرځېدلی وي او هیله ده چې مشکلات پکې ونه لرئ او که چېرته څه مشکل وي تاسې کولی شئ په کمنټ کې ولیکئ او یا کوم په نقطه باندې پوه نه شئ نو تاسې موږ سره په کمنټ کې سره شریک کړئ که کوم وړاندیز که کوم پیشنهاد انتقاد که څه لرئ نو مهرباني له مخې تاسې په کمنټ کې ولیکئ او موږ په سر سترګو منو او که چېرته ویډیو مو خوښه کړې وي لایک او سبسکرایب کړئ او شیر کړئ خپلو ملګرو دوستانو سره تر بیا ښې چارې سلام علیکم